چې میراث خور د میراث نه محرومول دا انسان ډیر تیاری چې رب العالمین به شي انسان د جنت نه منې کی جنت نشه منه شنو کم ځله به جهنم لا قران کې الله مسله ذکر کړی دا نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو بل علامه ذکر کړی امام احمد ابو داود نسائی ابن ماجه امام بخاری دا ابو هريره سے روایت رسول الله فرمایي لا ياتين على الناس زمان وخلق به یو زمانه راشي لا يبقى احد اذ بفات نشي مگر هغه بسود خوري کوي نخوري نو اغلب د سود بخار او غبار ور رسیږي ټول خلک بسود خوري شي دا مطلب د الله نبی فرمای وکله چې معراج د ختم یو قوم موریدو چې په دې خېټو کې د شماران او لړمان پراتو ښکارېدل ما ته پوښتنه داخله څوک دی ودا سود خوري امام زاهبی فرمایي ودا خېټه به رب العالمین دومره غټي کې لکلوې تعمیر شي په کم طرف باندې دا تعمیر کوښ شنو ایسره سړی به ملاق وي او یو روپۍ د سود شکل انسان استعمال کی وی خوري رسول الله فرمایي دومره زور لري لکه 15 کرت چې د مور سره جنا وکي دا د رسول الله ارشاد مبارک دی هیڅ کور وفات نشي مگر د سود بخار او غبار باندې ورشي او لوی سود په سودونه کې منهاج المسلم کې راځي دویم جل کې هغه مسلمان سړي بیزتی رب العالمین فرمایي چې کم سړی سود کوي ویغه سره زما اعلان د جنگ دی یا خدا منه چې په ورځ قیامت به ورته الله او رسول مقابله لري وسی او یا خدا منه چې موږ له ویل چې د زما دشمنان دي وسره و جنگيږي یا دا منه چې دا څومره عملونه کوي د سودخور یو عمل الله نه قبلې ځکه دا موږ د الله د دشمن عمل دی او الله د خپل دوست عمل قبلې دشمن عمل نه قبلې ځکه څنګه الله په تاکید سره ویلي زبده اقش عمل قبلو من المتقين شغل التقوا ولي خلق بسود خارش په یو نوم په بل نوم باندې به ایسه غیر پر اسباب برابرې لکه موجوده صورتحال رسول الله فرمایي د دې کون کې د دې ور کون کې د دې گواه د دې منشي څوکیدار پوري دا ټول رب العالمین جهنم لبوش تل سمو چې زرق بدیجه کې اشپازم یو ځکه رسول کاروبار کې ته پاګه چې څوکیدار کلاشنکوف د غاړه لاچولې ده ته به کې نفس گواه یا ته به کې اشپازي رسول الله فرمایي چې ته به مور لسی خون خو بداو کی چې سود یو چا کړي دی او د چانه پیسې خسرې او ته پاګه چې د نوکر او د ګر په صفت باندې پاتې کیږي یا د یو خادم او د اشپز په صفت باندې پاتې کیږي او اخر نتیجه به تعالی د قروزي چې تمام د غوي سره سم جهنم منځ ورسي پروت بیلتا او دا علامه اکثره په حکومتي سطح باندې ډیره زیاته موجوده ده اکثره خلک بده کې گیر دي او رسول الله فرمای مصدر د حاکم کې دا روایت دی ریاکار عابدان به پیدا شي ابن اوس ورس به ژړل چې د پوښتنه کوي ولې ژاړي ویل چې ما رسول الله نه خبره اوریدلې دا غره یاد شو ځکه مې وژړل وی رسول الله ویل دي زه په خپل امت د شرک او د شهوت خفیانه تابع کیدونه یریږم ما دې پوښتنه کوي اې الله رسوله ایستا په امت کې برسستانه شرک راځي او خلک شرک کوي رسول الله ویل چې او خود دومره دا چې د مرس په مې د کانو بوتانو عبادت بنه کوي یعنی ټول امت به دا کار نه کوي لیکن د دوی په خپل نیکو عملونو کې بریا او د شهرت د پر عمل کوي کله چې انسان په دینت باندې عمل کوي چې داخله مال متوجي شو مال وګوري زړه خلکو په دماغ کې خیر ور معلوم شمه رسول الله فرمایي دا قیامت علامه ده دریا کار دی حدیث کې راځي امام نسائی روایت را نقل کړی رسول الله فرمایي و یو سړی ابو امامه الباهلی فرمایي چې یو سړی د رسول الله خو راغی ورته ویل چې د الله رسول یو سړی سنگر کی جنگيږي مقصد د الله رضا ته خلق خپل نوم دله به اجري قال د الله نبی ورته ویل چې نه دله اجر نشته اجر په اقا عمل باندې چې په کوم باندې د الله رضا شي حدیث کې راځي ابو هريره سے فرمایي مسلم کې روایت دی دا ډېر صح حدیث دی ورځ قیامت بل یو شهید راولي رب العالمین ته پوښتنه کوي چې زما بنده تعالی څه کار کړی دی وی الله مستد رضا پر رضا قرباني کی وی دروغ دی ویلې رسول الله فرمایي چې پړ مخې به جهنم نه ورځي پړ مخې عالم ته یو د قشن سخیله ځکه د خلکو د الله رضا لپاره عمل نه کړي او عبادت ابن صامت فرمایي وی چې کله یو سړی مونږ کې مقصد په دې مانځ کې دی چې داخله مال توجه راوړي یو چې لکه چې نشنا مونږ کې مونږ گزار دی وې د دې انسان منظم د الله په دربار کې نه قبليږي
او دا په دې شو کیفیت باندې شړی کړه د لګي لکه میګه په ځم باندې پوی نه یو دا مسله بنجدي لکه اکثر انسانان الګو د شنبه ورځ کله د پنځ شنبه سبا یا بل سبا یره وزما اراده د روشه ده یا بعض انسانانو کې دا مرز موجود دی چې په یوځای کې تقریر وکړي دا به خوشاله خو په جلسه کې د تقریر ورنکړي شي څه به دا خپي چې ولې مال به تقریر نه کړو دا باطنی مرز دی یډل چې انسانانو چې داغه خو ورځي د کتابونو مخلي خودري خلکو له بدک کار کې چې دا خو ډیره سخته مطالعه کوي او حالانکه هغه مطالعه نه کوي صرف خلکو لزان د وړاندې کې دا شهوت خفیه دی انسان بری باندې برباديږي او بل علامه رسول الله فرمای امام احمد سے روایت نقل کړی دی سعد بن ابي وقاص فرمایي چې رسول الله فرمایلی دی په جبو سره بخلق خوراکي بجبو لا تقوم الساعه رسول الله فرمایي قیامت نه ودرېږي حتی یخرج تر دې پوری شروع چې قوم یقوما یاکلون بالسنتهم بدخل جو خوراکي لکه څنګه چې دا غوې په خپل جبه یا غوا په خپل جبه باندې خوراکي ایری څه مطلب دا خپل جبه په ذریعہ د خوراک جوړه کی صفاتونه بخپل کوي مال ور باندې دا غټیا به پردي صفاتونه کوي چې لکه ته پلانې سي به او تا خدا جهان رنگ کې او ته چې به ذکر نه داخله مړ شو یا دا معنا چې دا به د حلال او حرام فرق نه کوي لکه څنګه چې غوې په پټي باندې اخلاص کې د شي نه پیژنې چې لکه داس ماره مالک دی او کده بل چا دا هم د قشن خوراک کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام علامات دام ذکر کړي امام بخاری مسلم دا روایت نقل کړي بخل بډیر شي ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی زمانہ بنجدي شي علم بقب شو فتنه بخاره شو بخلو کې بخل شو قتل او قتال بځي شي دا علامه چې کله راځي به قیامت مسله شروع کیږي نور د قیامت مسله نږدې ده یو بل علامه رسول الله فرمایي دا فتنه بر باران پشان را رواني اسامه ابن زید فرمایي چې رسول الله په یو چت ځای مدینه منوره را وخته وی ویلي زه هغه وینم چې تاسو نه وینئ یا تاسو هغه څه وینئ کوم چې زوینم سوال وکړي نو صحابه ورته ویل شي نه رسول الله ویل وې فتنه وینم چې تاسو د کورونو په منځ کې واقع کیږي لکه باران په شان دغه فتنه برش رب العالمین رسول الله دا کار کړو معجزتان او نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو داود کې دا روایت دی گمراه کن رهبران او لیډران به پیدا شي حذیفه رضی الله عنه فرمایي وی قسم دې چې زما ملګرو خبره قزن هره کړې ده او یا تیر شوی ده مطلب دا چې رسول الله یو بیان کړی دی او دوی اوریدل دي خو اوس خلکو لا یاد نه لشي دا څه وجه ده به ویل قسم دې په هغه الله نبی کریم علیه الصلاه والسلام یې فرمایلی دي یو لیډر او قائد د فتنې تر دنیا ختمېدو پورې یعنی څومره لیډران را رهبران چې راځي نو دغه او دغه پلار او دغه قبیلونو موږ له خو درو چې دا براشي الله رب العزت بینه پرې دي خامخا د دنیا راخاره کیږي واغه به خلکو له د کفر او د شرک او د گمراهۍ دعوتونه ور کوي وسم چې اکثر وګورئ مشران د شي اسباب برابرۍ چې دا کشران ایسه بری فتنو کې راور واقع کی دا به یو ملک حکمران د یو ځای حکمران لیکن مقصد به دې کې دا خبره چې داخله څنګه من گمراه په کوم طرف باندې او بل روایت کې د شراغله انما اخاف یقینا زیریګم په خپل امت باندې دا هغه گمراه مشران مبارک دا برش محدثین به د حدیث په تشریح کې دا خبره ذکر کوي چې دینه مراد مبتدی عالم دی د شو عالم به یوځای کې پیدا شي چې هغه خلک کفر او شرک او بدعت نه دعوتي چې دا دین د پلار نه کړي ته ولې وسنه کوي او د مرتبه ناګانې وزیت شبه هرره سے فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي چې قسم دې زما په هغه ذات باندې چې زما روح داغه په لاس کې دنیا بنه ختمه کې تر دې پورې چې وسړی به تیریږي په قبر باندې او پاغه بر پاسه ورغړي ان شاء الله کاش کې دې قبر والا زوي او د دې فتنو سره زما رابطه مخامخواله نه وي چې ایسه په امن دلته پروت د مرتبه ناګانې ارمانونه به خلک کوي او رسول الله فرمایي د شراب نوم به بدل شي خلک به شراب سکي لیکن نوم ورته غلط ور کوي چې دا پلانې شوی دا پلانې شود به دومره عام شي رسول الله فرمایي چې د حرام او د حلال او خیر به هیڅ کوي نه او رسول الله دام فرمایي چې لا يدخل الجنه جسد غزي بالحرام اقبدن به جنت له داخل نشي چې هغه په حرام باندې رالوي شي په او د سو په دعا کې به خلک زیته کوي لکه شړی ویلې اللهم اني اسالك القصر الابيض الله ستاسو سپین بلډینګ غواړم د جنت په دې طرف باندې
نو هغه لار ورته ویل چې اسما بچیا صرف د الله نه د جنت سوال کوو دا پنه په نس چې الله د جهنم د اور نه مساته ځکه ما د رسول الله نه اوریدلی دی هغه فرمایي وېزما په دې امت کې برسي قوم راشي چې هغه به تجاوز ام په اوداسي کې ام په دعا کې افراط تفرید د درې په خوا کې بناسي د درې کارتونه زیات باندې منځي دعاګانې په دې طریقو باندې کې چې هغه رسول الله نقل نه راغلي اکثر خلک رسول الله فرمایي دا به د بوسو غوندي شي اوس موجوده صورت حال دا ګوري رسول الله فرمایي نیکان خلک بلاړ شي